هغه عائشہ مسلمانه نه ګڼي، هغه ام سلمہ مسلمانه نه ګڼي، هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم باقی بیبیانی ازواج مطهرات هغه مسلمانې نه ګڼي، اهل بیتو کې داخله ورسته کول. اعظم اهل البيت، اهل البيت کور والا مونږ وایو کور والا، او په اصطلاح کې نبی صلی الله علیه وسلم کور والا تدار خاندان ته اهل البيت ویل شي. اول نمبر په دې کې ازواج مطهرات د نبی صلی الله علیه وسلم بیبیان شامل. ذکر قرآن مجید نص چې نازل شو انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البيت، اے د نبی صلی الله علیه وسلم کور والا د نبی صلی الله علیه وسلم د بیبیان مبارک نازل شو. عموما تاسو به دلیل وي خلک وایي یا اهل عیال دي څنګه دي، کور والا دي څنګه دي، د دې اولنۍ مصداق د انسان بیوي یره کور والا دي څنګه دي. کلم چې دا تاسو زموږ په عرف کې کېږي د دې نه مراد اول کور والا دي، او شیعاګان چې دي او د اهل بیتونو د نبی صلی الله علیه وسلم بیبیان ازواج مطهرات ورس. هغه عائشہ مسلمانه نه ګڼي، هغه ام سلمہ مسلمانه نه ګڼي، هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم باقی بیبیانی ازواج مطهرات هغه مسلمانې نه ګڼي، اهل بیتو کې داخله ورسته کول. د اهل بیتو په محبت په نوم باندې د اهل بیتو د اهل بیت کېدو انکار کوي. الان کې د قرآن نص دی د اهل بیتو ذکر چلیږي. تاسو که وګورئ 22 سپاره کې د اهل بیتو ذکر چلیږي. کله چې خبره راغله قرآن مجید راغله انما یرید الله، بېشک اراده کوي الله تعالی لیذهب عنکم الرجس چې لرې کړي ستاسو نه ګندګي اهل البیت، اے د رسول الله کور والا، اے اهل بیت. اتفاق د مفسرینو دی، د قرآن سیاق سباق ګواه دی چې د دې نه مراد د نبي صلی الله علیه وسلم بیبیانې دي. ویطهرکم تطهیرا، او پاک کی تاسو په پوره پاکولو باندې. یو څوک چې نبی صلی الله علیه وسلم د بیبیانو د اهل بیتو کې د داخلي ورو د انکار کې دا په اهل بیتو کې دمني د اهل بیتو نه انکار کې د قرآن د نصوص سره انکار.